بسم الله الرحمن الرحیم. زموږ د نن ورځنی درس په رابطه د کلندرز یا د جنتري د جوړولو په اړه ده. کلندرز یا جنتري یا موږ تاسو په اکثریت تقویم هم ورته وایي. د جوړولو هدف دا دی چې موږ وکولی شو کاري ورځې او غیر کاري ورځې سره مشخص کړو. په عمومي توګه په پرایمرا کې درې نوع کلندرز موجود دي چې یو نوع کلندرز دو په نامه د ګلوبل کلندرز دي، یو نوع په نامه د ریسورس کلندرز باندې دي او بل نوع په نامه د پروجیکټ کلندرز باندې دي چې دا درې نوع کلندرزونه په مختلفو ځایو کې موږ دغونه استفاده کړو. د دوی د جوړولو په خاطر باندې چې موږ کولی شو چې یو کلندر جوړ کړو، انټرپرایز ته ځو او په انټرپرایز کې کلندرز ته ورځو او په کلندرز کې دلته موږ ولیدل چې یوه بله منیو په لاس راغله او په دې ځای کې دغه درې نوع کلندرزونه هم هلته معرفي دي چې ګلوبل دی، ریسورس دی او پروجیکټ دی. نو موږ که چېرته اوس وغواړو چې یوه نوی کلندرز اضافه کړو نو په دې ځای کې موږ ورځو اډ ته او اډ ورته وایي او په دې ځای کله هم چې اډ ورته ویلی بیا راځو موږ یو کلندرز هلته انتخابوو چې هغه د موږ د پروژې سره څه سر وخوري او که سر هم ونه خوري موږ کولی شو چې یو پروژه د خپل یو کلندرز مثلا د ستاندرد کلندرز را انتخاب کړو او راځو دلته ستاندرد ورته انتخابوو. ستاندرد هم چې ورته انتخاب کړه بیا راځو ورته وایي چې اډ هم چې ورته وویلې دلته وملیدل چې هلته نیو کلندرز په نامه باندې یو کلندرز زیات شوی دی. دو نوم ته په خپله خوښه تغییر وکړو، مثلا پروجیکټ ورته لیکو چې پروژې نوم د کلندرز نوم پروجیکټ دی او دا پروجیکټ هم چې کله ورته اضافه کړو راځو ورګورو کوزني قسمت کې ورته ګورو چې د پروجیکټ په نامه باندې پروژه اضافه دا کلندرز اضافه شوی دی. او اوس غواړو چې په دې کلندرز کې موږ بعضې تغییرات راولو ځکه چې موږ خو ستاندرد انتخاب کړی او په ستاندرد پروجیکټ کې هلته معمولا شنبه و یک شنبه هلته رخصت. نو موږ په افغانستان کې معمولا د جمعې پر ورځ رخصتي لرو. راځو موډیفای ته او په موډیفای کې ورته ګورو دلته وملیدل چې شنبه و یک شنبه دلته رخصتي ده. په پورتني قسمت کې موږ دوه حالات وینو چې یو ټوټل ورک هاورس پر ډے دی بل ډیټیل ورک هاور ډے دی او دلته دوه فلاش موجود دي چې یوه پروژه چې د یو فلاش میاشتې وړاندې دی او بل فلاش که غواړو چې د وروستنۍ میاشت ته راشو وروستنۍ میاشت وړاندینیو میاشت ته راځو او که چېرته په همدغه قسمت د همدغه مابیني فلاش باندې موږ تاسې یو کلیک وکړو دلته میاشت استی تبدیلی په کال باندې او موږ بیا په دوه فلاشو باندې چې ښي لاس طرف چپ لاس طرف دی کولی شو کال وړاندې بوځو او کال وروسته راولو دغونه. او دلته موږ په د مینیو په دغه قسمت کې چې دا کرسر ښوري دلته ورته ګورو چې درې حالت دي. یو ستاندرد حالت دی چې د ستاندرد حالت د موږ هغه کارونه چې روزمره سرته رسي هغه موږ ته ښیي او په وسط کې نن ورک دی. نن ورک هغه حالت موږ ته ښیي چې هغه کارونه په ورځ کار نه دی سرته تللی او بل اکسپشن دی. اکسپشن یوه استثنایي ورځ ده چې اوس موږ تاسې یوه استثنایي ورځ انتخابوو. که د مثال په توګه باندې که موږ ووینو چې دې ته چې 8 ساعته دلته کار دی موږ که چېرې د 8 ساعته کار په راټیټ کړو مثلا 7 ساعتو ته یې راوړو یا 5 ساعتو ته یې راوړو دلته دغه رنګ د دو تغییر کړه رنګ سپینېږي. نو دا یو استثنایي حالت دی په هغه حالت کې چې رامنځته اوس موږ د شنبې او یک شنبې ورځ رخصتي د منځه بوځو او هلته فقط یوه د جمعې ورځ رخصتي ونیسو. نو دو کار په خاطر باندې چې موږ وکولی شو د تغییرات په دغه خپل کلندرز کې راولو. راځو مستقیما دلته ورک ویک ته کله چې ورک ته راغلو دلته ګورو ښکارېږي چې هلته شنبې او یک شنبې کار صفر دی او نور ورځې ټولو کارونه 8 ساعته دی. موږ غواړو چې شنبې او یک شنبې هم دلته 8 ساعته ونیسو او فقط د جمعې ورځ په هغو ځای کې صفر ونیسو څو د جمعې ورځ صفر شي تر څو د کلندرز د موږ د خپل هیواد رخصتۍ ته برابر شي. بوس ورته وي چې اوکې کله هم چې اوکې ورته وویلې دلته ګورو چې د شنبې او د یک شنبې ورځ رخصتي د منځه ولاړله فقط د جمعې ورځې رخصتي پاتې ده. دلته اوس موږ د هر ورځ دپاره اوس مثلا 8 ساعته کار لرو
اوس راځو ډیټیل ورک هاور شته. دلته ګورو چې 8 ساعته د ورځې موږ کار دی. موږ وایي چې موږ ته د 12 نه تر 1 بجې پورې وقفه د ډوډۍ د خوراک او د لمانځه د وخت وقفه موږ ته راکړل شي. نو په دې خاطر باندې دلته کلیک کړو او راځو بیا ورته وایي چې ورک ویک ته راځو. ورک ویک ته چې کله راغلو په ورک ویک کې مثلا د یک شنبه د ورځ نه را شروع شوې ده، چون چپ لاس طرف د یک شنبه د ورځ نه ښکاري. موږ د 12 نه تر 1 پورې د قسمت په انتخابوو. اول ته ورته وایي چې نن ورک. کله چې انتخاب کړل نن ورک ورته وایي. نن ورک هم چې ورته دلته معلومه شوله چې د 12 نه تر 1 بجې پورې دلته یوه وقفه راغله بیرته، او د هر ورځ د هفتې هر ورځ په جدا جدا توګه باندې دلته انتخابوو. اوس زه غواړم چې موږ خپل کار مثلا د 9 بجو نه شروع کړو تر 4 پورې. بیا د یک شنبه ورځ ته راځو او د یک شنبه ورځ بیا را انتخابوو. کله چې د یک شنبه ورځ انتخاب کړه 9 بجو باندې دلته کلیک کړو او بیا ورته وایي چې ورک ډیز. ورک عادي معلوم شو چې هلته هم ورک ډیز شوله. بیا راځو ورته مثلا 4 بجو پورې کار کوو. 4 نه و طرف ته قسمت ورته انتخابوو. د ورته وایي چې ورک ډیز. اوس عادي موږ ته معلومه شوله چې د شنبه ورځ د 9 نه تر 4 بجو پورې کار روان دی. په همدې شکل سره موږ کولی شو چې د یک شنبه ورځ په همدې شکل سره دوشنبه ورځ او بالاخره سه شنبه ورځ او بالاخره چهارشنبه ورځ او بالاخره هم پنجشنبه او شنبه او د جمعې سره کار نه لرو. ورته وایي چې ورک ډیز. دغه و د موږ نننی درس چې موږ څه رقم کولی شو چې کلندرز جوړ کړو. او کلندرز یو ډېر مهم بخش دی پروژې په جوړونه کې.